د ژوندون ټلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. بشیر احمد اتلم شهر ناپرسان خپرونه ده. قدرمنو لیدونکو په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کورونا ویروس ډېر خلک وژلي، خو دا چې حکومت ترې نه خبر ده او که نه ده خبر، په دې شهر ناپرسان خپرونه کې به تاسو موږ سره وګورئ. او بیا په همدې هممهاله وخت کې په سروبي ولسوالۍ کې تقریبا تر 40 زیات کسان کورونا ویروس وژلي دي. سروبیوال د حکومت څخه خواهش لري چې تر څو دغه ویروس مخه ونیسي او دا شکایت هم لري چې حکومت یا روغتیا وزارت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. ځینې ویډیوګانې د سروبي ولسوالۍ څخه موږ سره عامو خلکو شریکې کړي دي، وایي چې دلته ډېر بد وضعیت روان ده او روغتیا وزارت ورسره مرسته نه ده کړې. ورځو د دوی خبرې اورو چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. ستاسو ملتیا غواړم، موږ سره ملتیا وکړئ. سروبي ته د څه خاص کومک نه راځي او د کورونا مرضونه هم ځکه زیات شوي دي او خلک هم ډېر مړه کړل او غواړو چې توجه ورته وشي د ولسوالۍ ته. تقریبا 40 کسان مړه شوي دلته، پټه خبر خو نه ده، دې باندې دولت خبر ده، په دې باندې رسنۍ ټولې خبرې دي. زموږ د سروبي غم چا ونه خوړ. یو ورځ باندې 12 کسان مړه شول، په بله ورځ 15 کسان مړه شول، په بله ورځ بیا 6 کسان مړه شول. نو تلفات هم په دغه حد باندې دي. دا موږ د سروبي موجود خلک یو بس سروبي کې حالات ټول استرالي دي ورته کوو چې درو زموږ د حالات وګوره، دا حال ده وګوره. دیوې د خې لپاره په ځان اعتبار لرو، واسه مجبوري یو په نس هم څه غواړي کنه، دا ګیډه هم څه غواړي کنه. د دې په خاطر بازار ته راغلي دا سودا به منډه ته کوي. غریب خلک ولا کوي چې دنګا ته منه کچلو ته غیدا غونډه کم 15 کراچي دا غون غریب خلک ولا کوي چې لري او بل هغه د نه کارو کو سمسته دلته بعض وخت کې سروالي راشي ډنګي راتلي ان شاء الله داسې چې واسې چې ټوله کوي چې خرڅېږي او موږ دا هیله ده چې دا غون غریب دي چې په عذاب کړي دي او غون هغه دي سروبي ولسوالۍ کې ډېر زور یې لګولی او غون هغه غریب خلک نیولي دي بیخي هېڅ هم نه لري، نه په کورو کې نه په هغه کې هېڅ یې لري. نه نه دي راغلي ډاکټران کومک نه کوي، نه هغه کومک دغه ریړې والا سوسو دستګاه نشته، بندونه نشته، کومک هېڅ یو هغه ده. سروبي ولسوالۍ کې د وایروس له امله یو 40 نفره خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. دا څنګه حکومت ده، دا څنګه خلک چې د سروبي ولسوالۍ پوښتنه نه کوي. دلته نه مهمات راغلي، نه ماسکونه، یو ماسک په 40 افغانۍ خرڅېږي. دا څنګه 40 نفر ژوند له لاسه ورکړی، نور هم داسې اخته شوي دي چې تر اوسه هغه نشته ده چې معاینات یې وشي. شخصي درملتون ته چې راشي هغې ورته وایي چې دا وایروس تا کې شته، بوټ نه قرنطین دا وي چې اداګر چې ورځ 2 ورځې قرنطین شي هغې بس ژوند له لاسه ورکړي. دا څه علت ده؟ دا ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ ما 3 دفعې لورګانې بیولې دي، ډاکټران په سفرګر باندې کښېني، نسخه نوشته کړي، وایي چند ډوله زه دغه دوا ورته وخلګه نه یم لور به ته راکړه. دې نفر به تقریبا 2 کسان په سروبي کې هغه ته رسوي. دا د نیم هغه د 2 برخې سره یو برخه سره به غونډې اخته ده. څوک نزدېکت مریض ته نزدېکت نه کوي. دوا په شخصي درملتون باندې ورکوي. باندې هېڅ هم نه دي کړي. ما خپله لور د تقریبا دا 3 دفعې ما بیولې د شفاخانې ته د ډاکټر په سفرګر باندې کښېني، هم لرې ودرېږي، نسخه نوشته کړي، وهله دغه دوا واخله، اوس مغه سبندي تکلیف ویل په حالت کې کوما کړه. موږ کوم خواته لاړ شو، چا ته وویل څوک زموږ اوسې پاتې د دولت کاروندان یو په دغه دولت کې موږ ډېر زاړه شولو، دوایدي شولو، ټیکه شولو، هم زموږ اوسې څوک نه پاتې. ډاکټران د په یو تشخیص څوک په بله تشخیص. موږ کوم وزارت ته شکایت وکړو، کوم وزارت ته وویل څوک به زموږ اوسې پاتې. ټول ډېر غریب دی، ډېر مسکین خلک دي چې څوک د بېګا پیدا چې سبا نه لري، کارونه بارونه ټولو مسلمانانو باندې نشته. هغه مریضي ته چې نفقې ته چې او که د هغه ته کې نور کاروبار ټولو باندې هغه د ډېر مسکین او د سروبي ډېر عاجز خلک دي. یعنې 2 کسانو ته د تعداد رسېدلی دی. دولت چېرته غم وکړی. زما بېګا شفاخانې ته لور بیولې ده، د سفرګر په سر باندې نسخه ورته نوشته کړې وه، دوا واخلو شخصي درملتون کې مته هم سرم اخیستې ده، هر څه مې په همغه شخصي هغې کې وساتو. خوشحاله یې دولت باندې موږ کوم نیوکه نه لرو، خو دغه یو ارزو لرو وزارت هغه ته پیدایمي هغه ته وزارت هغه ته وایي چې موږ د ډاکټرانو زموږ غم وخورو، ډاکټران دې راشي زموږ د مریضانو د پوښتنه وشي او دا ملت ته غریب ده، عاجز ده، مسکین خلک دي، دغه غمه دي.
موږ دغه حکومت لرو نو حکومت باندې موږ کوم هغه نه لرو سر د وزارت داخلي خوا ته موږ د وزیر داخلي ته پیشنهاد کوو چې په ډاکټرانو باندې ټینګار وکړي چې مثال خبرې دا د ملت د مریضانو دې غم او هغو بسترونه ورته برابر کړي وسایط ورته برابر کړي دلته خو هېڅ یو موږ ته نه دي راغلي نه څوک چاته چې ورکړي دي دا کن پیسې زه راکمه کړم ما ته دولت هلته 55 زره روپۍ ما سره کې اولاد ته یې کړمه دې ته یې کړمه بل کوم ځای ته یې کړم انا کې یو ته ښه ګولۍ او پاک ګولۍ د مال څوک نه ورکړي غون ملک دغه حال د پوهې چې څوک نه کېږي څوک دوا 8000 روپۍ دوا لګوو پوه شو مثال ښکارېګانې اخلو مثال یو شی اخلو باید ډاکټران راشي دلته غم وکړي پوه شو دلته یو خدمت وکړي او هغه وکړي پوه شو دلته کومک وکړي دلته پوه شو موږ ریاست یې برخې پوه شو غونډه چې 2000 روپۍ معاش لرو هغه یې لا پوه شو ډوډۍ ته کړو وړه ته یې کړو دوا ته یې کړو چی یې کړو پوه شو هېڅ یې نه لري سروبي ته بیخي کومک نه ده راغلی دلته 43 نفره مړه شوي اوسه پورې هېڅ هم غم ونه خوړو او نه دوا شته او نه کومک شته هېڅ شی هم نشته دولت نه هو نو څه دا سروبي خلک پارچه خلک دي غریب خلک دي ناداره خلک دي هېڅ شی هم هغه نه کومک نه کوي دولت دا د سروبي ولسوالۍ ده او ډېر خلک ډېر د مرضو له امله ډېر 100 نفره پکې شهیدان شوي دي او نور مریضان هم پې اخته دي او سروبي ولسوالۍ ته څوک هېڅ کومک نه کوي او تر اوسه شفاخانې ته بیخي کومک نه ده راغلی باید چې د دې زر تر زره یو غم وخوړل شي مومین د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو سرتاسري شورا رئیس د موږ غږ د یوه ځایه پورې ورسوو په سروبي کې 140 نفره موږ شهیدان لرو 112 مشکوک خلک لرو ډېر خلک دا دعوې کوي او ډېر دولتي چارواکي دا خبر کوي چې دا چا تثبیت کړي دي نګرهار ته چې ورلو د نګرهار شفخانه راته وایي چې تاسو د کابل مربوط یاستئ د مسجد ملا امام ورته ورلو بېرته یې راته رارسخت که 3 دانې په نګرهار کې حالان تاداوی لاندې دي دوهم ته جنازې راوړلې په کابل ته وړو په سراچو کورلاو کې وړو سراچو کورلا د 2 ساعته 3 ساعته په تګادو سرکه کې په پلچرخي کې د پلاره کې زنډېږي هر د پاټک کې 2 ساعته زنډېږي 2-3 ساعته چې په 1300 پلارو کې ټولو سا په لارو کې ورکړه دغه تشخیص هیڅ نه دا کړی هیڅوک نه دی راغلی پرون رئیس صاحب د ساتامې کابل راغلی و 10 کټې ځان سره واخیسته 112 نفره موږ مشکوک خل لرو دغه کومه مؤسسه چې په سروبي ولسوالۍ شفخانه د دوی قرارداد ده دوی هیڅ لوازم سروبي ته نه دي راوړي دغه مورد هیڅ توجه نه ده کړې حد اقل یو چپرکټ یو اکسیجن نه ده راوړی د سروبي ولسوالۍ لپاره دغه ارقام دي دغه هم د مړو او هم د دغه مشکوکو خلکو چې موږ دغلته کم پرسونل دغه لرو چې د علایم ورته بیان کړي ورته وایي وروره ته لاړ شه افغان جاپان ته ته لاړ شه نګرهار ته دا ولس غریب ولس ته هېڅ امکانات ورسره نشته دا په شخصي څخې لاړ شي ټول په لارو کې شخصي موټرو کې مړه سو حد اقل یو امبولانس خو باید سروبي ولسوالۍ کې دغې فاجعې لپاره دا به یو بشري ناورین را مابینده سي ولاکه په دغو مړو باندې یا ولس بیا ورسیږي او یا دولت ورسیږي رئیس صاحب جمهور نه مې دا خواسته وزیر صاحب ساتامې نه چې سروبي ته جدي پاملرنه وکړي او دغه موضوع باید جدي ونیسي او د وکیل صاحب قیس حسن نه مننه کوم چې نن 50 د کارټنه هغه اړین مواد د سروبي شفخانې په اختیار کې ورکړه او دغه موادو بیا ته مننه کوم چې د سروبي غم یې وخوړه تاسو نه مننه چې سروبي ته راغله رحیم د ژوندون راډیو ټلویزیون نه ډېره مننه چې سروبي ته یې مخه وکړه او د سروبي والو غږ یې موږ د دولت چارواکو سره شریک کړ سروبي ته کورونا وایروس 3 هفتې کېږي چې راغلی ده په 3 هفتو کې دا 3-4 ورځو کې موږ 11 مړي تلفات ورکړل
او په دې مهمه ولسوالۍ کې چې نیمایي افغانستان سره نښلوي نو موږ ته دولت هېڅ توجه نه ده کړې. موږ هغه آلې نه لرو چې هغې باندې کرونا وایرس معلومیږي. موږ 3 پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي او 4 په کابل کې ثبت شوي دي. نور موږ معلومات نه لرو چې مشکوک کسان موږ څونه لرو. دولت نه دا جدي غوښتنه ده چې سروبي ته مواد راولېږي او شفاخانې تجهیزات قوي کړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سروبي ته به د څو ولایتو نندارچیان راتلل او د هغې ثمره اوس دا ده چې موږ یو غټ ناورین سره مخ کړي. موږ په دولت باندې غږ کوو، بالخصوصا وزارت صحت عامې باندې چې سروبي ته جدي پاملرنه وکړي او موږ سره دولت کومک نه ده کړی او امکانات نه لرو. موږ په سروبي کې دا 3 ورځو کې د 11 پیښو شهیدان لرو. که سروبي ته پاملرنه ونیسي موږ به د ورځې داسې دی 80 پیښو شهیدان یو او شهیدان به ورکوو. دولت نه مو هیله ده چې سروبي ته جدي پاملرنه وکړي. د ژوندون تلویزیون نه موږ ډېره هیله کوو کور ودان چې ژوندون تلویزیون د موږ غږ چارواکو ته ورسوو او په دغه مرض اخته شوي کسان 11 نفره دي چې سروبي ولسوالۍ باندې اول هرات ولایت، دوهم د سروبي ولسوالۍ چې دې مرض 10 نفره په تلفات رسولي دي او د شفاخانې نه موږ ته د کابل د صحت عامې شفاخانې موږ نه اطلاعات نه دي شوي دي، ماشینونه نه دي راغلي دي. هغه نه دي بس بیا وزیر صاحب دا خبره وکړله چې دا ماشینونه پرون ده راغلي، بل پرون ده راغلي. دا ماشینونه نن سهار راغلل چې موږ د ډاکټرانو نظر هم واخیسته، حالات هم وکته. موږ د همدغه ځای د دغه وطن خلک یو، د همدغه ولسوالۍ خلک یو چې دا د کابل په 14 ولسوالۍ کې بهترینه ولسوالۍ سروبي ده چې دا ډېرو ولایتو سره لارې لري، شریکې دي چې دې کې موږ جلال آباد ته هم برخه ورکړې، سروبي کابل ته هم برخه ورکړې ده. خو متاسفانه د منګار چارواکي نه اوري. بعد د منګار ځای چې دا ډېره په انتفاق ولسوالي ده چې دې کې غټه ترانزیټي لار ده او دغه به د وزیر صاحب نه چې دلته موږ ته روغتون بل روغتون جوړ کړي. موږ دلته روغتون ډېر ضرورت لرو او دا روغتون باید خامخا موږ ته جوړ. دا د وزیر صاحب نه د موږ غټه هیله ده. هیوادوالو د نن څخه 14 ورځې مخکې زما ورور د اندراګاندي روغتون ډاکټر یوسف خان ایوبي هغه هیوادوالو ته په چوپړ کې د کرونا وایرس ونیولو. موږ د افغان جاپان شفاخانې ته راوستلو، دلته هم ټیسټ وکړلو چې نوم یې افغان جاپان د تاسې ګوره څومره غټ نوم یې ورکړی. افغان جاپان شفاخانې ته مو راوستو، ټیسټ یې واخیستو. لا ټیسټ 9 ورځې ورک شو. 9 ورځې بعد د ما ورور ډاکټر یوسف ایوبي د مرګ تر خولې ورسېدو. راغلو دلته و خلکو هغه ټیسټ څه شو، هغه موږ معاینات څه شول، ورک وو. ده ته یې ویلي وو چې موږ زنګ درته وهو. چې هغه کله نتیجه یې مثبت راووتله نو بیا موږ ټول فامیل راغلو چې موږ ټول فامیل یې نه ونیولي. نن 14مه ورځ ده چې دې شفاخانې کې مو ټیسټ کړی، ټوله کورنۍ نیولي یو او تر نن ورځې پورې زموږ معاینات درک نه لري. دا د نن 2مه ورځ ده. دغه ملګرو راته وویل چې راځئ مرې افغان جاپان روغتون کې مجهزه شفاخانه د ډاکټران دي، 100 میلیونه ډالر راغلي، هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان یو خپل کور ته. فامیل هم د خطر سره مخ ده. یو مې ورور شهید شو، یو مې بل ورور شهید شو، دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د مرګ سره لاس او ګریوان یم. مشرف غني کفري دولته که ته دولت یې جاسوسانو دلته خو هېڅ شی نشته که نه. جاسوسانو غم وکړئ، د کورنۍ مې تباه شوله، نوره تباه شوه.
داسې ویل کېږي چې د کورونا ناروغۍ د سروبي ولسوالۍ کې ورځ تر بله البته د دغه ناروغۍ یا د دغه وایرس پیښې او قوت زیاتېږي. دا چې په د دغه ناروغۍ باندې پخته شوو کسانو د مړینې کچه هم ډېره زیاته ده. یعنې اکثره داسې ویل کېږي چې د مړینې کچه نن سبا هغلته یعنې ډېر زیات خلک مړه شوي دي. کله چې پلټنه شوې ده یعنې خلکو وایي چې دا د کورونا ناروغۍ د وجې البته دا خلک په دې باندې مبتلا شوي دي. نو زه فکر کوم اکثره د دغه ناروغۍ په اړه هغه کوم عامه پوهاوی چې دی په دې ولسوالۍ کې ډېر زیات کم دی او کم و البته. نو په دغه ناروغۍ په اړه اکثره خلک معلومات نه درلوده. نو هغه دوستان چې د سعودي عربستان څخه راغلي مبتلا شوي یا دا چې مثلا دوی سفرونه درلودل د ایران څخه راغلي یا د هرات څخه راغلي د هغې ملاقات ته یا د هغې لیدنې ته موږ او تاسو یا ټول دوستان ورغلي وو په دغه ناروغۍ باندې مبتلا شوي او بیا کله چې دوی د ناروغۍ البته زیاته شوې وه او بیا وروسته چې دوی ته هغه عامه پوهاوی البته نظر ته رسېدلی و چې دلته د کورونا ناروغۍ هم البته په نړۍ کې ورځ تر بلې زیاتېدو کې ده. ایا دغه ناروغۍ خو د دې باعث نه ده شوې چې دغه خلک چې د سروبي په ولسوالۍ کې یعنې د مړینې کچه په ډېر کم وخت کې داسې ویل کېږي چې څو څلوېښت کسان البته مړه شوي دي. امکان لري چې دا د دغه وایرس د وجې وي. نو ښه خبره ده چې دغه ولسوالۍ ته باید د عامه پوهاوي دپاره ډېر زیات پلټنې وشي، ډېر زیات یادونې وشي په رادیوګانو کې، په تلویزیونونو کې، په جوماتونو کې مولوي صاحبان باید یادونه وکړي تر څو د دغه ناروغۍ په اړه البته مکمل معلومات لاسته راوړي تر څو وشي کولی دوی ځان وساتي. نو عامې روغتیا وزارت ته هم دا پکار دي چې لکه څنګه چې وویل شو چې ټیمونه ورولېږل، بعضې کسان یې ورولېږل تر څو د دغه ناروغۍ په اړه البته وشي کولی هغه ناروغان چې په دغه ناروغۍ باندې مبتلا شوي دي هغه تشخیص او تداوي ته البته برابر کړي. البته هغه کومه تر اوسه پورې چې کوم معلومات ما سره شته دی داسې ویل کېږي چې 20 کسیز ټیم یې په سروبي ولسوالۍ ته لیږلی دی. خو هلته چې کوم کسان دي یا عامې روغتیا وزارت ته کوم ډاکټر صاحبان دي یا نرسان دي یا هغه کسان دي هغوی داسې وایي چې دلته تر اوسه پورې کوم کسان البته دوی موږ ته نه دي رالیږلي. نو ښه خبره دا ده چې د عامې روغتیا وزارت هر څومره عاجل چې دغه ولسوالۍ کې یعنې د دغې ناروغۍ د پیښې وقوعات ورځ تر بلې زیاتېږي باید زر تر زره اقدام وکړي. د عامې روغتیا وزارت د څنګ باید زموږ هغه دوستان چې هغوی ډېر زیات پیسې لري، مالداره دي، هغه ولسوال ته البته پکار دي چې عاجل اقدام وکړي، خپله د رئیس جمهور سره باید ارتباط ولري. البته مستقیما د هغه کسانو سره چې هغوی ډېر زیاتې شتمنۍ لري هغوی باید لاس پکار شي. د همدارنګه هغه شخصي شفاخانې چې دي یا دولتي شفاخانې چې دي دوی خپله باید لاس پکار شي. خو د عامې روغتیا وزارت باید ډېر زیات جدي پاملرنه وکړي ځکه چې د سروبي ولسوالۍ د څو نورو ولایتونو سره تړلې لار ده. که خدای مکړه دلته د دغه ناروغۍ پیښې وقوعات ډېر زیات شي ممکن هغه نور ولایتونه لکه لغمان شو، همدارنګه د ننګرهار ولایت شو، همدارنګه د کونړ ولایت شو، همدارنګه زموږ د دغه لارې مثلا د پښتونخوا سره وصل کېږو نو کېدای شي د دغه ناروغۍ پیښې وقوعات په پښتونخوا کې، په کونړ ولایت کې، په لغمان ولایت کې، په ننګرهار کې به د دغه ناروغۍ پیښې ډېرې زیات شي. نو د عامې روغتیا وزارت ته جدي البته یادونه کوم چې زر تر زره یعنې دغه ټیم باید غټ کړي او تل باید کوشش وکړي چې که چېرې څوک عادي یو والګی ولري او رزش باید ولري هغه باید قرنطین شي یعنې په کور کې وساتل شي او عاجل معاینات ورته وشي تر څو د دغه ناروغۍ د پیښې یعنې د خپرېدو څخه مخنیوی وشي او هغه مړینه چې تر نن سبا صورت نیسي هلته د هغې څخه مخنیوی وشي. داسې ویل کېږي چې زه تر کومه تواضع چې معلومات لرم دلته عامه پوهاوی ډېر زیات کم دی. خلک په جوماتونو کې البته دغه ناروغۍ د مخنیوي دپاره یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ناروغۍ درملنه نه لري او مخنیوي دپاره یې مخکنینه ښه لاره دا ده چې موږ باید د ګڼو ګوڼې څخه باید ډډه وکړو، ماسک استفاده کړو، زر زر باید لاسونه ووینځو. حال دا چې په دغه ولسوالۍ کې یا زموږ په نورو ولسوالۍ کې خلک دغه ناروغۍ ډېره عادي ګڼي. حال دا چې دا ناروغۍ عادي نه ده. په لکونو داسې ویل کېږي تر دې دمه پورې تر څه زه چې تاسو سره غږېږم په نړۍ کې 1,15,000 وګړي یو تر اوسه پورې وژلي دي. که خدای مکړه زموږ په هېواد کې دا ناروغۍ زیاته شوه نو کېدای شي د دې مړینه یوازې زموږ په هېواد کې د 1,00,000 نه پورته لاړه شي. خو ښه خبره دا ده چې یعنې هغه پاملرنه چې د دغه ناروغۍ دپاره نیول کېږي چې په سروبي ولسوالۍ کې خلک ورته پام نه کوي هغه څه شی دی چې په یو ځای کې چې ګوري مجلسونه خلک راټولېږي، په حمامونو کې راټولېږي، په هوټلونو کې راټولېږي، د هغې څخه باید ډډه وشي. همدارنګه باید جوماتونو ته باید دوی لاړ نه شي. خیر دی دغه کولی شي دوی دغه
خپل منځونه په کورونو کې وکړي، مېرمن ځان پسې ودرېږي جمع وکړي، ماشومان ځان پسې ودرېږي جمع وکړي او تل کوشش وکړي چې لاسونه باید زر زر ووینځي او که کور کې څوک عادي والګی او رزش لري د هغې باید یو طرف ته کړي او تل کوشش وکړي چې تر درې ورځو نه نیولې تر 10 تر 14 ورځو لپاره د هغې بېله کوټه انتخاب شي او داسې خواړه چې هغه ویټامین سي باب دي، نارنج، لیمو او داسې غذاګانې البته ډېره زیاته استفاده وکړي، یخني ډېره وخوري، سورا ډېره وخوري. آش خو ارزانه دي، یو پاکټ یې البته ډېر که یو ورځ یې آش پاخه کړي مکمل فامیل هغه کولی شي چې ټوله ورځ هغې نه استفاده وکړي. قدرمنو لیدونکو ومو غوښتل چې همدغه موضوع روغتیا وزارت سره شریکه کړو. د بار بار مسیجونو او زنګونو سره هغوی دې خبرې ته حاضر رسول تر څو د سروبي ولسوالۍ په هکله موږ ته معلومات راکړي او هغه ستونزه چې هلته هغه څومره حل شوې ده هېڅ معلومات نه ورکوي. نور قضاوت تاسو ته پرېږدم، قضاوت تاسو وکړئ. دا و د دې اونۍ خپرونه چې ما بشیر احمد اتل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ چې زه ستاسو چوپړ ته درېږم په مهربانه خدای مو سپارم. په مخه مو ښه وخت ولرئ.